ډېر زیات سبق دی. ټول یې واورئ او که خوښ هم شي، امید لرم چې خوښ به هم شي، ځکه چې مونږ کله ریکارډ کړی نو ډېره مینه وله ملګرو ورکړله. نظم دی چې مور په ټغر د غریبۍ لوی کړی، مور پلار په ډېره بېوسۍ لوی کړی. مور په ټغر د غریبۍ لوی کړی، مور پلار په ډېره بېوسۍ لوی کړی. مال یې د خپلې خولې نوړی را کړي، مال یې سړه ګرمه ډوډۍ را کړي. اوس چې رالوی شوم سړی خور جوړ شوم او پردی حق خورم آرام خور جوړ شوم. نه راته خپله غریبي یادېږي، نه مې د مور او پلار نیستي یادېږي. نه راته مینه پخوانۍ یاده ده، خو بس قصه مې اوسنۍ یاده ده. نه راته مینه پخوانۍ یاده ده، خو بس قصه مې اوسنۍ یاده ده. د مور او پلار حق مې پوره نه کړلو، زما د خپل وجود نه یېره کېږي. ماله بلا د دوی خدمت په کار و، ماله بلا د دوی عزت په کار. خو اوس اوبه د ورخه تېرې دي، توکلې لاړې خولې له نه راځي. اوس ما سره قدر مې د مور نه و، ما ورته ښې ناښې خبرې کړي. ما سره قدر مې د مور نه و، ما ورته ښې ناښې خبرې کړي. هغې چې څه ویل ما نه منلو، ما به مدام بس څه خپل زړه منلو. عجیبه بوټی وم انسان نه وم، انسان خو څه چې وم حیوان نه وم. ما درنده غوندې سوچ لرلو چې غلط کار به و نو ما کولو. زه نه په مینه محبت پوهېدم، نه په حیا نه په عزت پوهېدم. ما د غلطو خلکو سات ورکړی و، په بدبختۍ مې ورله هات ورکړی و. ما د غلطو خلکو سات ورکړی و، په بدبختۍ مې ورله هات ورکړی و. نه په راستۍ مې مونځ او دس کولو، خو بس بکواس به مې عبس کولو. مور پلار زما د لاسه ستړي و، په ژوندانه لکه د مړي و. مور پلار زما د لاسه ستړي و، په ژوندانه لکه د مړي و. مور پلار زما د لاسه ستړي و، په ژوندانه لکه د مړي و. ما ته به هر وخت نصیحت کولو، د نیمې شپې به عبادت کولو، د خپل الله نه به سوالونه کول. زما د ژوند د بدلېدو د پلاره پلار به چې کله چارته ووهلم، مور به مې زر ورسره جنګ شروع کړه. لږ ساعت پس به مور اټکو ونیوه، زما تر څنګه به سلګو ونیوه. لکه ماشوم به یې سلګۍ وکړې، په نغري به مې ابۍ وکړې. لکه ماشوم به یې سلګۍ وکړې، په نغري به مې ابۍ وکړې. خویندو او وروڼو به ډوډۍ نه خوړه، دوی به خفه و چې ابۍ نه خوړه. وروڼو به ډېر مې احترام کولو، ما سره ډېر زیات بې ناکام کولو. په ښه او بدو پوهېدمه نه، زه د نشو نه صبرېدمه نه. ما رنګ په رنګه تماشې کولې، ما تراپیم پورې نشې کولې. ما رنګ په رنګه تماشې کولې، ما تراپیم پورې نشې کولې. زه په هفتو هفتو بهر ګرځېدم، د مور او پلار به مرور ګرځېدم. هلو د کور را سره غم نه و، د پلار او مور را سره غم نه و. مور به مې هغسې دعا کوله، هم به سحر هم به بیګا کوله. د یو روښانه سباوون دپاره، د یو روښانه شان ژوندون دپاره. ما په ما یې کله تماشې سود وې، په ما یې کله دا نشې سود وې. بس خو د شپو نه یوه شپه راله، زما په ژوند باندې تیاره راله. زه د ملګرو سه بهر وتیم، بس تماشې وې او نشې وې صیبه. زه د ملګرو سه بهر وتیم، بس تماشې وې او نشې وې صیبه. د کشر رور راته مسکال راغی، بیا سمدستي ورپسې کال راغی چې د مورجانې زنکدن شیرو دی ستا د لیدو خواهش په زړه لري. ما سمدستي هغه محفل پرېښودو، په منډه منډه باندې کور ته رالم. چې ورداخل شومه په کور دننه، ما ویل که سم شومه په ګور دننه. چې ورداخل شومه په کور دننه، ما ویل که سم شومه په ګور دننه. خور مې بېهوشه عجیبه پرته وه، زما مورجانه کټ کې مړه پرته وه. ما مې د مور خور مې بېهوشه عجیبه پرته وه، زما مورجانه کټ کې مړه پرته وه. ما مې د مور په سر لاسونه راښکل. پلار مې ویل لرې شه دا ستا د لاسه. زه یې د مور په خوا کې پرېنښودم. پلار مې ویل زه یې د مور په خوا کې پرېنښودم. پلار مې ویل راته بهر وځه. ما ورته ویلې زما مورجانې راپاسه. پلار سره مې جنګ وکړه. مور تا خو دومره صبر نه کولو زما په سر. مور تا خو دومره صبر نه کولو زما په سر به دې جنګونه کول. نن دې خوله بنده د آواز نه کوي، ما ته به څوک وس نصیحت کوي. مورې زمانه ناخبره لاړې، مورې زمانه مروره لاړې. مورې زمانه ناخبره لاړې، مورې زمانه مروره لاړې. اوس یې په قبر باندې ویر کومه، اوس یې بلا بلا ارمان راځي. خو اوس اوبه د ورخه تېرې دي، ماله په مور پسې خفګان راځي. زمونږ د کور هغه رڼا ختمه شوه، زما د مور د خولې خندا ختمه شوه. د نغري غاړه خالي پرته ده، زما د مور د ناستې ځای خالي دی. د نغري غاړه خالي پرته ده، زما د مور د ناستې ځای خالي دی. زه ورته زړه خپل ټینګولی نشم، زه مې د مور ځای ته کتلی نشم. اوس هغه خوښې تماشې نه کوم، اوس هغه ځای بې ځای نشې نه کوم. د مور او پلار قدر کوئ، ملګرو مدام په ولوی ګرځوئ. ملګرو د مور د خپو لاندې جنت وګټئ، کنې سبا له به ارمان کوئ. امیر سالار وی خاموشي پیدا شوی،
امیر سالار وایي خاموشي پیدا شوه مور رانه لاړه تنهایي پیدا شوه مور رانه لاړه تنهایي پیدا شوه مور رانه لاړه تنهایي پیدا شوه. ډېره زیاته مننه ملګرو د ټولو یو جهان مننه سید رحمان وعلیکم السلام ورحمت الله. نظم به ملګرو زیات تر پوره نه یې اورېدلی ځکه چې په موبایل بار بار کالونه را روان دي نو هغه ملګرو ته وایم چې وروره ښه لایو ګورئ چې لایو سټارټ ده او بیا هم کال کوئ. څوک سید حسن مشواني وایي چې سلام علیکم سلام. رحمت سالار وایي چې یار لالا د غم دا شعرونه پرېږدئ یار ژوندي شعرونه ووایئ موږ ولې خرابوئ. ټیک ده وروره صحیح ده کوشش به کوو انشاءالله. ابراهیم تاج وایي چې سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سید حسن مشواني وایي چې سلام علیکم السلام اور بشیر افریدي وایي چې ډېر ښه مننه وروره. ټلیفون بس ته سایلنټ کې ولې زه یې سایلنټ کوم خو ځاته دغه ووایه صحیح ده سایلنټ شو. سالار صاحب نه نظم واورئ زه موبایل سایلنټ کوم ښه او که نه بیا خو زما معذرت ته ښه معلوم دی. ملګرو ټولو ته نظم ډالۍ تاسو ته به اورېدلی هم وي خو یو ځل بیا هم سایلنټ کې دا شی نه که نه کته یې رانه واړتوم واله ها سایلنټ شو ته وایه ها زه ورځم صحیح ده. ټولو ته ډالۍ نظم چې سویمه شپه ده چې مې مور وینمه زه هم په خوب کې رور او خور وینمه سویمه شپه ده چې مې مور وینمه زه هم په خوب کې رور او خور وینمه د نغري غاړې ته جمع ناست یو کله حلوا کلي نینې پخوو بهر شبه د بارانه ورېږي بس په خندا باندې ساعت تېرېږي زه پکې دغه یوه ټپه وکړمه د مور تر څنګه یې خوږه وکړمه زه پکې دغه یوه ټپه وکړمه د مور تر څنګه یې خوږه وکړمه د مسافرو به څه حالي باران به اورې څوک به ځای نه ورکوي نه د مسافرو به څه حالي باران به اورې څوک به ځای نه ورکوي نه مور مې بیا واړه مسافر یاد کړي چې خدایه تود باد پرې وانه لوځوي خدایه ته کور ته در په در راولې خدایه ته واړه مسافر راولې زه چې ملګرو سترګې وغړوم په تېر چاپېره باندې وګورم نه مې خورجانه وي نه مور ملګرو نه مې بچي وي او نه کور ملګرو امیر سالار وی لیونی نشم امیر سالار وی لیونی نشم نوره مې شپه څه په سلګو تېره شي و نوره مې شپه څه په سلګو تېره شي. ډېره زیاته مننه مهرباني ناوخته هم دی. ډېره زیاته مننه ملګرو بس د دې دپاره لایو راغلی چې د ملګرو سره لږ ګپ شپ ولګوو نو اخلو به اجازت د ټولو یو جهان مننه چې موږ ته راله کېناسته موږ یې واورېدو موږ یې برداشت کړو موږ ته ښایسته ښایسته کمنټسونه وکړل. دا یو ورور دی د سټارټ نه ویډیو ګوري نوم خو نه شو کېږي خو د سټارټ نه ناستې ویډیو ګوري ما دلته شو کېږي بلا داسې ډېر ملګري چې سټارټ نه ناستې ویډیو ګوري نو ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو راځو انشاءالله په بله ویډیو کې تر هغې پورې راکوئ موږ له اجازت په الله مو سپارم د لوی الله په امان.